ګرانو کتونکو تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ګنټې په نشان باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هرې ویډیو د ټولو نه مخته تاسو در ورسیږي او ګټې ځینې واخلئ. السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله مند یم چې تاسو به روغ او جوړ یو د صحت جامې به مو په تن وي. ګرانو کتونکو، نن غواړم چې زه یو داسې اپلیکیشن درته وښیم چې څنګه کولی شو په یو تصویر باندې بیکګراوند په یو کلیک سره بدل کو او په یو کلیک سره خپل تصویر په ښه ډیزاین سره جوړ کو. نو را به شي ګرانو دوستانو پلی سټور ته. پلی سټور کې به چې دی ولیکئ PICSAFF دم چې کلیک کو نو موږ ته به دا اپلیکیشن راوړي. دا ما انسټال کړی، تاسو به انسټال کړئ او زه به دا اوپن کړم. او نو چې دا مو کله اوپن کو نو داسې انټرفیس به راوړي او موږ ته به داسې صفحه انټرفیس راوړي. نو را به شو په دې باندې به کلیک وکړو. په دې مو چې کله کلیک وکړو په ګلري باندې به کلیک وکړو. په ګلري باندې مو چې کلیک وکړو او بیا به راشو کوم تصویر چې موږ جوړول غواړو یا بیکګراوند غواړو چې ورته بدل کړو. نو زه راځم یو تصویر جوړوم. ما سره ډېر تصویران دي. نو زه هغه تصویر چې دی دغه تصویر زه غواړم چې جوړ کړم او تاسو ته وښیم. نو دا تصویر کلیک کوم. نو دا به نو موږ سره غواړو چې په ښه ډیزاین سره هغه سره جوړ کړو. نو دا به اپلای کړم. په پاس اپلای باندې به کلیک وکړو. اپلای مې چې کلیک کړه نو موږ ته به داسې یو صفحه راوړي. نورې اپشنې به موږ ته راشي چې هغه کولی شو چې موږ تصویر په ښه ډیزاین سره جوړ کړو. نو اول به زه دې ته د هغه بیکګراوند چینج کړم، بخښنه غواړم. نو را به شو په دې به کلیک وکړو. په دې مو چې کلیک وکړو نو زه غواړم چې تاسو مثلا غواړئ کوم یو ورته انتخاب کړئ که نه، په هماغه باندې کلیک کولی شئ. نو زه غواړم چې دا یو کلیک کړم او دا بیا ستاسو خوا ته چې هر یو ورته هغه کوئ انتخابوئ. زما انتخاب دا دی. نو دا به په یو کلیک سره ټول بیکګراوند بدل شي او موږ په اسانۍ سره کولی شو تصویر جوړ کړو. نو دا په دې دوه ګوتو باندې دا تصویر ونیسئ، هر رقم چې غواړئ په هر یو ځای کې چې هغه کوئ نږدې کوئ لرې کوئ. نو زه غواړم په دغه هغه سره جوړ کړم او تصویر راولم، یا دې کونج ته یا دلته راولم یا دلته راولم داسې. نو زه غواړم چې دا تصویر همدلته هغه کړم. دا به اپلای کړو. په اپلای باندې به کلیک وکړو. اپلای باندې مې چې کلیک وکړو نو دا به ثبت شي. دی چې کله ثبت شو لږ انتظار کول غواړي او دا صفحه راغله. نو موږ کولی دا خو د دې تصویر چې کوم هغه بیکګراوند دا بدل شو. موږ غواړو چې لکه نور هغه کې را به شو دې ته او په دې کې چې تصویر په کوم هغه سره کور بدلوئ، مثلا سره کوم غواړئ که نه، دا تاسو کولی شئ. نو زه غواړم چې دغه دویم کلیک کړم. په دویم باندې کلیک کړم. نو زه غواړم چې دا انتخاب کړم. بیا به راشو په اپلای باندې به کلیک وکړو څو دا ثبت شي موږ سره. او دا چې ثبت شو نو بیا به راشو موږ کولی شو چې په هغه باندې نور ډیزاینونه ورته انتخاب کړو، نور ډیزاینونو کې جوړ کړو او ښکلې ښکلې په سپیرل باندې به کلیک وکړو. سپیرل باندې مو چې کلیک وکړو نو د هغه موږ ته به خلاص شي او دلته به نور څه څیزونه دي دا به هم ورسره ثبت کړو. زه غواړم چې په دې باندې کلیک وکړم. دا څومره د دوه ګوتو باندې ونیسئ، داسې غټېږي او وړکې کېږي څه رقم چې تاسو غواړئ په دې هغه باندې کلیک وکړئ که نه. او نو زه غواړم چې دا یو بیا کلیک کړم.
په داسې هغه به سره به جوړ شي. خو زه نه غواړم چې دا ورسره ثبت کړمه. که تاسو بیا هم غوښتو تاسو خپل انتخاب دی. زه نه غواړم چې دا ثبت کړم ورسره. بیرته په کټ بټن باندې کلیک وکړو، اوکې باندې به کلیک وکړو، دا بیا نه ثبت کېږي. او ګرانو دوستانو بیا راځو دلته نورې ډیزاینونه دي او نور هغه دي که نه، تاسو قسم دي، تاسو هر رقم چې غواړئ خپل تصویر جوړ کړئ او دلته لیکنه هم ورسره کولی شئ. په ټکس باندې به ما کلیک وکړئ. په ټکس باندې چې کلیک وکړو چې هر یو څیز تاسو غواړئ شعر یا بله کوم لیکنه یې ښه غوندې په تصویر باندې وکړئ. نو زه مثلا لیکم افغانستان. بیا راځو په ټیک مار باندې کلیک کوو، دې ټیک مار باندې کلیک کوو څو دا موږ سره ثبت شي. او ګوره دوستانو دلته دغه لیکنه راغله. نو زه بیا غواړم دا نورې هغه دې رقم ته چې تاسو پکې انتخابوئ انتخاب کړئ. زه غواړم چې داسې که غواړئ داسې جوړ کړئ، داسې جوړ کړئ، یعنې داسې جوړ کړئ، په دې ډیزاین کې جوړ کړئ. هر رقم چې تاسو غواړئ که نه، نو تاسو کولی شئ چې هر رقم لیکنه ورسره وکړئ په دې هغه کې کولی. زه غواړم چې دا ورسره ثبت کړم. دا راځو دغه هغه ته چې دا تصویر ښه نو ګرانو دوستانو دا لیکنه به کلیک کړئ. دا چې هر ځای کې تاسو کول غواړئ پوه شوئ ثبت کوئ، دا داسې تاویږي په دې کوم سره پوه شوئ تاویږي که نه، دا چې هر رقم تاسو غواړئ. او په دې ځای باندې بیا غټیږي، څه رقم غټول غواړئ وړکې کول غواړئ دا کېږي ورباندې. او په دې ضرب علامه چې کوم دا دی باندې بالکل بیا تصویر دغه کوم لیکنه چې مونږ کړې ده دا کټ کېږي. خو مونږ نه غواړو چې دا کټ کړو. او په دې باندې چې دی تصویر تاسو څه رقم ته تاوولی شئ هغه کولی شئ که نه، لکه څه رقم تاسو ته سمون خوري تاسو ته ښه ښکاري هماغسې بیا جوړ کړئ. نو راځو دا تصویر لږ غټوو نورم په دې باندې کوو جوړوو. نو زه غواړم چې دا لږ برابر کړم، لږ یې بایپاس وخېژوو تر څو لږ ښه ښکاره شي. نو بیا به راشو دوستانو په هغه باندې به کلیک وکړو، په اپلای باندې به کلیک وکړو، دا به ثبت شي. نو که چېرته غواړو نور همداسې ډېر هغه دي که نه، لکه ما خو اوس دا طریقې در وښویې دي، نور په دې کې زښت ډېر دي، هغه بیا ستاسو انتخاب دی چې هر یو کوم ډیزاین سره یې جوړولی شئ جوړ کړئ بیا او ګټه ورنه واخلئ. نو بیا چې تصویر کله خلاص شو فینش شو او هر یو شی مکمل شو، تصویر جوړ شو، بیا به په سیف باندې کلیک وکړئ. نو تصویر به چې شي موږ سره به په ګالري کې سیف شي. نو زو ګالري ته چې ګالري کې موږ سره شته او که نه شته دی، راځو ګالري ته او دا تصویر ګورو. ګالري ته راځو، نو ګورو چې دا تصویر موږ سره جوړ شوی دی. دا تصویر دی، نو دا ګوره څومره ښکلی انداز سره جوړ شوی دی او ډېر ښکلی هغه دی. نو ګرانو دوستانو هیله مند یم چې ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټې نښان ووهئ، په آل باندې کلیک کړئ. نو زه شفیق الله ساحل چې تر بلې ویډیو تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، په پاک الله مو سپارم. الله په امان.